د لسګونو ولسوالیو سقوط تاسو ته جګړه نه ښکاري؟ سقوط یې ولې بولې؟ ازادي یې وبوله. اوس هم چې برحاله په کابل کې دي، تاسو په مقابل کې یو ډول جبهه نیولې ده، څه ډول ځای ورکوئ ده ته؟ په کابل کې چې اوس کوم کسانو ته ګوته نیول کېږي چې دا مشران دي او دا سیاسیون دي، آیا د کابل اوسني نظام هغوی ته ځای ورکړی؟ وسله څه کوئ؟ ډېر زیات وسله او تجهیزات ونیول. آیا موږ آینده افغانستان کې به حکومت کوو که به نه کوو؟ خو اوس دا خبره دا ده چې تاسو نیولې دي ده، تاسو د پاکستان سره یعنې دا سند خو نشته چې موږ نیولي شیان دي اوښتي وي. یو شمېر ولسوالۍ چور شوي دي، عامه تاسیسات نړول شوي دي، دا د امارت پالیسي ده. مسلسل تورونه دي، مسلسل دا داسې دي، دا د پاکستان خلک دي، پاکستان سره باید ورسره پاکستان سره مذاکرات ورسره حل کړي. د طالبانو په لیکو کې د پاکستان پوځیان جنګېږي. 40 کاله همدا خبرې کېږي چې پاکستان ده او پنجاب ده او طالبان له هغې خوا دي. د القاعده سره قطع روابط کوئ که د امریکا دپاره یا د بهرانیانو دپاره موږ د هېچا دښمني په غاړه نه